बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम زما ګران خوږه ملګرو دوستانو چرته چې وي خاص آبادو سه روزي بختوره میاشت او په دغه کې چې کومه یره وا یعنی خدشات چې کوم هغه اوس تاسو ګورئ د افغانستان پاکستان یو قسم جنگ صورتحال شروع شو. پاکستان لخوا فضائی حمله او پاکستان خپل دعوی او بل طرف ته افغانستان طرف نه چې کوم بیانونه دي د جواب اخستلو او د خپل دفاعي نظام په حواله سره هغه کوم تیاریانې شروع کړې دي. دغه صورتحال سره او بیا سوشل میډیا باندې یو غبار شروع شوی دی د نفرتونو او دغه شانته د خپل مینس کې په دغه شخړې باندې اوس کېږي بس او تر اوسه پورې چې کوم اطلاعات دي پاکستان صداوی کوي افغانستان صداوی کوي او التا 16 کسان جوړ شوي دي او حمله څنګه شوي او مزید سکیدونکي دي. نن زما طبیعت هم ناساز او خمای د صورتحال ته ټول قتل نو ضروري ګڼم چې دا تاسو سره ټول مخامخ کېدم ویډیو اخیره پرې وګورئ او چانل سبسکرایب کړئ سبسکرایب هم کړئ او خپل کمنټس رائے لازمي راکړئ په داسې صورتحال کې ولې چې کول دا دي چې کم سوشل میډیا باندې نفرتونه دي کم از کم دا خو سره ولې شو په خپل مینس کې او بل کم تصدیق شوه خبرونه دي هغه مخته ورل پکار دي نه کې نور. اوس دا صورتحال تاسو ولګل بیګا شپې نه چې کوم صورتحال جوړ شو مختلفو ځایونو باندې پاکستان چې کوم ټارګټ کړی دي هغه داوا ده چې دا د پاکستان کلدم تحریک چې کوم طالبان دي دا هغه کسانو ټکانې دي او هغه په نخښه کړی شوي دي چې په دغه کې تاسو لیدلی وي چې پکتیا مدرسه هم دا پکې هم دغه شانتې نګهات کوم کورونه دي هغه په نخښه شوي دي او د افغان میډیا طرف نه یا الته نه چې کوم بیانات دي هغه کې خدا دي چې د عام خلک تقریبا 19 کسان یو کور لاندې په خاورو کې شیوعان روبسلي شوي دي همدغه شانتې چې کوم نور کم عملیات شوي دي هغې دغه دعوه کوي چې د کیس قسم ترخاګر نو. بل طرف ته پاکستان طرف نه مختلف یو خو سرکاري سټیټمنټ هم وزیر اطلاعات هم جاری کړی هغه تسلیم کړي ده چې باقاعده د حملې موږ په خپل ټي ټي پي یعنی هغه دهشتګردو باندې کړي چې کم پاکستان کې کرویاني کوي او هغې پاکستان کرویاني مني هم او هغه په افغانستان کې دي موږ بار بار وینا باوجود بار بار د اطلاع باوجود دغه حمله وسارې نشوي او موږ سره هیڅ قسمه تعاون نه کېږي نو دې وجې نه اوس چې کوم تازه پېښه په بنو کې شوه چې کوم تاسو ته تېر ویلا کې ویلو هغه نه پس دا صورتحال چا کې جرنل هم وفات شوی دی نو هغه نه پس دغه فیصله لکه څنګه چې یو بل باندې غږونه خو کېدل مینس کې به بیا د راحت خبرې راغلې سولې خبرې راغلې د خلاصي خبرې راغلې بیا به پکې دماکه وشوه بیا به پکې هغه شانتې هغه وشو نو صورتحال اوس دې اړخ ته لاړه چې اوس صورتحال قبونه وتی دی اوس هم نن شپې هم دغه شانتې خطرات مزید ظاهرېږي. موږ به اوس په دې ویډیو کې دا خبره هم کوو چې پاکستان څه وایي افغانستان څه وایي او بیا به لږ شان رڼا په دې دواړو دفاعي نظام باندې هم خبره کوو. ګوره پاکستان اوس دا دعوه کوي د کې کوم مختلف ذرایع نه وایي چې 200 پورې میلیټنټس یعنی دهشتګرد وژل شوي دي خو کوم سرکاري سټیټمنټ باندې څلوېښت میلیټنټس دا وایي. بل طرف ته افغان وزیر دفاع چې کوم بیان جاری کړی دی هغه باقاعده ویلي دي چې دغه یو خو همسایګي او ورسره د افغان ځمکې چې کومه خلفرزي شوې ده پاکستان کړې ده او په دغه کې د عام ولس په نښه کړې شوي دي او د دغې چې کوم ځواب دی زموږ کوم حق دی هغه به موږ ورکوو په خپل انداز سره او په خپل وخت سره اوس په وخت ټاکو خپل انداز به ورته ټاکو بدل به موږ اخلو پاکستان نه. اوس دغه خو دواړو طرف نه تاسو ګورئ چې بیانات دي او په دغه کې سوشل میډیا باندې انبار هم شروع دی. بل طرف ته د افغانستان چې کوم دعوه ده چې الته عام ولس چې فوټیج هم جرازي کورونه دي الته ملبې لاندې خلک شوي دي په دې روجه کې همداسې مدرسې والا فوټیج دي یو سیټ چې کوم دی هغه شوی دی او دغه شانتې واته ځایونه چې کوم دي هغه دو ښیي چې دا عام خلک وو. پاکستان دا ودا چې نه دا موږ ته باقاعده اطلاعات او دا مونیټرنس او مزید به هم کوو. اوس پاکستان دفاعي نظام باندې که خبرو کوو نو پاکستان دفاعي نظام خو یقینا چې افغانستان په مقابله کې ډېر زیات مضبوط دی. افغانستان سره هغه شانتې د هوایي یا د نور حوالې سره که تاسو وګورئ نو هغه نشته
اوس پاکستان ټارګټ یا جګړې په صورت کې دغه کولی شي چې افغان کوم جواب ورکوي نو یقینا چې هغه به ځمکني جواب ورکولی شي یا مختلفو ځایونو باندې کومې مورچې دي یا دغه ټول پښتونخوا سیمه ده. اوس که دا چیرې په نښه کوي نو هلته کې هم عام ولس دي، که بیا پوځي چونې یا پوځي پوسټونه په نښه کوي نو هلته کولی نه شي. ولې زه الرډي فضایي کنټرول چې کوم دی هغه پاکستان دې وخت کې مکمل د افغانستان اخیستی دی. اوس دغه صورتحال کې یقینا چې کم ملګري ملتونه دي، سعودي عرب شو، ترکیه شو، چین شو او دغه شانتې یو ای شو، هغې کوششونه جاری کړي دي، رابطې شروع کړي دي دواړو ملتونو سره، خاص کر پاکستان سره چې مزید هغه ونه کړي او په دې منې خبرو اترو لارې خلاصه کوي. خو پاکستان دغه دغه ده چې موږ ډېر زیات کوششونه وکړل خو هغه باوجود زموږ خبرې اترې یا هغې طرف نه خپل هغه ده چې پاکستان هغې خبرې ته نه کینی، خو پاکستان خپل الزامات دي یا چې کومې دعوې دي د ملیټنس په حوالې سره. که یو طرف ته تاسو وګورئ چې کومې کرویانې هم وشي نو هغې ذمهواري په سر چې کله اخلي نو په افغانستان کې د حقاني نیټورک یا د ټي ټي پي یعنې پاکستان کالعدم تنظیم طالبان چې کوم دي هغه ناست دي. دغې شخړې نه به اوس جوړېږي څه یو په حالاتو کې که تاسو وګورئ چې دا 4.5 کاله کې هغې سټیبلیټي هغه شانتې نه ده اخیستي چې یا دفاعي نظام هم مضبوط کړي یا بیا نور عملیات هم داسې هغه وکړي، خو حالات نه کړکېچن کیدی شي، پاکستان ته هم یعنی عوام ته هم نقصان رسیدی شي او خدای دې نه کړي دغه دواړه همسایه ملکونو جنجال کم ده هغه مخکې لاړ شي. اوس کوم صورتحال دی په دې صورتحال باندې رابطې روانې دي، کوششونه روان دي چې دواړو منځ کې صلاح راوستل شي، یعنې دواړو منځ کې خبرو ته کینول شي. که چیرې افغانستان طالبان اوس په حقیقي معنو سره دغه خبرې باندې کینی چې کوم میلیټنس دي یا کوم پاکستانیان دي، طالبان دي، پاکستان ته ضرورت دی هغې یعنې پاکستان باندې د شرګردي کوي او په دغه خبره باندې ښکاره راشي نو بیا هم یو کیسه جوړېدی شي، یو خبرې طرف ته خبره راتلی شي. خو بل طرف ته تاسو ولیدل چې ډېر سخت دریځي پالیسیانې چې پکې ترخم لارې چمن لارې بندېدل 4 میاشتې، بیا هغه نه پس د نور هغه باندې اوس پاکستان په دغه کې موږ چې وایو ناکامه پالیسي په ناکامي داسې شو چې هغه څه نتایج راونه وتل، هغه لارو بندیزو باوجود حملې چې کومې دي هغه شانتې جاري وي. نو اوس پاکستان دا آخري اپشن دی، آخري اپشن همدغه دی چې حملې هغه وکړي حفیظي حملو سره یو هغه دی او په دغه صورتحال باندې اوس پاکستان نور هم امکان لري چې دغه شانتې حملې وکړي. الله دې وکړي چې دغه منځ کې خبرو ته د سره کینی او دغه کې نور جنجال مخ ته لاړ نه شي. ولې چې دغه سیمه کومه بیلټ دی، دا جنګ چې په کوم ځای به کیږي د دواړو هغه پښتنو یو بیلټ دی چې خدای مکړه دغه جنګ صورتحال بیا به ډېر زیات دواړو طرف ته یعنې دا نه چې یو افغانستان دواړو طرف ته نقصان هم ډېر زیات کیدی شي او خاص کر پاکستان د پښتانه پکې نور هم تبدیل شي. دي کوم اپډیټ راځي کوم صورتحال راځي هغه به تاسو سره وخت فوقتاً موږ راولو او کوشش دا وکړي چې کوم د سوشل میډیا باندې یو بل پسې اوس کوم نمونه غبار روان دي د هغې بندولو کوشش وکړي او بل ورسره کوم منفي پروپیګنډې وي چې هغه مخنیوی وکړی شي او سره سره دغه جنګ کوم صورتحال دی دعاګانې وکړي چې درېمګړه لکه هلته انډیا ناسته ده، دلته امریکا ناسته ده، هغې کوشش دا دی چې دغه خپله کې سره وجنګېږي. نو الله دې وکړي خیر په دغه کې به دعاګانې کوو. روژې بختوره میاشت په دغه میاشت کې دغه شانتې یقینا ډېر افسوسناک خبره ده او تاسو هم دعاګانې کوئ، موږ به هم کوو او خپل سپورټ نه مه هېروئ. ډېره مننه، خوشحاله او آباد اوسئ.